کم چې ام پی ای ام ان ای مقامي نو هغه دې سيزونو ته توجه نه ورکوي نه بدی پويږي چې یاره څنګه به فیسیلیټیټ کو د سواد اپګریډیشن به څنګه کو زه چې دا کوم امپلیمنټډ خلک یادوم نو دم خپل د پارټي د غلې یادوم کم چې پی ټی ای کې چې کم کرپټ خلک د خدا د چې بای چانس هغه یو ټایم کې 2013 کې یو هوا و د پی ټی ای یو سونامي او هغه سونامي د ځن سره ام پی اس ام ان ای زمره وړي دي او کم چې دغه غلې دی او دغه کرپټ خلک دی نو پیسو باندې چون کې 13 ځله باندې پیسې ګټلې وي اقا پیسو باندې د ټیکټونو دوباره واغستل زه د عمران خان په نوم باندې الیکشن وګټم ام پی ایشم ام ان ایشم زبلار شم په سملانو کې به حلف واغلم او زمبا فورچونر کې بغرزم د سوال نه پیدا کیږي لکه اوس کې یو کس راوځي او د هغه سره شته عوام نه د خپل حلقي عوام سره نه ودرېږي د یو سر دی نو دی به گرفتار شي ولاتو ته بدن شي خبره به ختم شي مونږ خو بیا چون کې ذهنونه هم دغه شنت دي نو مونږ خو بیا دغه سوچ کوو چې یاره د خو مالې غله دغه د جدي بخانه زده نو چون کې ډیمانډینګ نه دي نو چې یو سره ډیمانډینګ نه دی نو هغه خو بیا د سره استاد لپاره دغه نه د فکر من نه دی په دې سچويشنز کې چې داخله دین د مایوس شي او مایوسی چې دنو د دې پی ټی ای د دې لیډرشپ د وجې متملاو شو ستړي مشه ګرانو کتونکو تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشاله زم روشنا زمیر او تاسو ګورئ ټي اس آر پښتو او نن به موږ خبرې اترې کوو د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال په حواله سره خو بالخصوص زموږ چې کوم ټاپک اف ډسکشن دی هغه به وي پاکستان تحریک انصاف او پاکستان تحریک انصاف چې کوم پوزیشن دی په سواد کې دغه حواله سره موږ خبرې کوو بیا موږ ګورو چې نن سبا ځوانان چې دی هغه پالیټکس سره ډېر زیات مینم لري خا نالج هم ورسره ډېر زیات دی چې موږ مطلب په تیر وختونو کې موږ کاتن او ځوانان چې دی هغه په خپل اکټیویټیز او خپل سیزونو کې مصروف او خو نن سبا چې ګورم دا یو ښه خبر هم ده چې زموږ ځوانان چې دي زموږ نوې کول چې دی هغه په پالیټکس باندې یعنی سیاست باندې ښه پوه هم دی او کوشش هم دا کوي چې خپل حقوق دی ورته میلاو شي د خپل حقوقونه خبر هم وي او د هغې دپاره دی جګړه هم وکړي دا ډېره ښه خبره ده او د دې په وجه به زموږ دا قوم زموږ دا ملک چې دی دا مخ په وړاندې ځي نن چې موږ سره کوم شخصیت په سټوډیو کې موجود دی هغوی تعلق چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف نه دی د دې نه علاوه هغوی پریزیډنټ یوث اف سوات دی د دې نه علاوه که زه تاسو ته وایم نو یوث کاونسلر هم دی پاتې شوي دي راځئ چې هغوی سره د خبرو اترو سلسله شروع کړو او نورې خبرې به په دې پاډکاسټ کې رو مونږ شروع کړو سعد خان صاحب ډېره مننه مونږ له د وخت راکولو څنګه یې تاسو شکر الحمدلله جی ثانک یو هر څه ښه دي الحمدلله برابر سواد خو ډېر زیات ښکلې سیمه ده او زما د زړه ته ډېره زیاته نږدې ده ښایست په وجه ډېره زیاته نږدې ده او زه ورته ډېر ځله تللی یم نن سبا د سواد څه حالات روان بس جی څنګه چې تاسو اول وی چې یاره سوات یو ښکلې سیمه ده نو مونږ هم دغه وایو د هر څه دراز نه دغه یو خبره چلیږي چې سوات ښکلې سیمه ده او دنیا یې مني ځکه چې سویټزرلینډ اف ایشیا ورته ویلی شي دی یو ټایم کې سویټزرلینډ اف پاکستان خو د دې نه بده مرغه دا ده چې هغه شانتي پروتوکولز مونږ نه دي فالو کړي د سیاحت لپاره چې کم قوانین پکار دي سیاحت لپاره چې کم رولز ریګولیشنز پکار دي کم ترتیب پکار دي هغه ترتیب مونږ نه دی فالو اپ کړی نو پخوا خو به لږ ټورسټ ول او یو سپورټس ولغه سپورټس ته به لاړل نو هغه به یو ټایم به یو لږ غوندې ټایم به هغه به تیر کو اوس چې د کله ټوریزم سیوا شو ټورسټ زیات راځي الته په غټ تعداد کې راځي د هغې مطابق مونږ فیسیلیټیټ کولی هغو نه شو د هغې مین وجه دا ده کم چې زمونږ په باندې کم امپلیمنټډ مسلط شده حکومتونه کم چې ام پی ای ام ان ای مقامي نو هغه دې سیزونو ته توجه نه ورکوي نه به دې پوهېږي چې یاره څنګه به فیسیلیټیټ کوو د سواد اپګریډیشن به څنګه کوو یا سواد ښایست چې دی هغه برقرار څنګه ساتو نه د صفایي نظامي نه د ټورسټ ریسکیو کولو انتظامي د دوسره که فرض که ټورسټ ټریپ شو بس ځای کې د هغې د ریسکیو کولو دپاره بیا دوسره انتظام نه نو مونږ خوشحالېږو چې سواد ته یو سړی ښکلی وایي مونږ پې ښکلي ښکارو مونږ پې ښه ښکارو خو ورسره پکار ده چې دغه انګل ورسره هم وایي چې یاره دا ده چې فیسیلیټیز هم هلته نشته نو فیسیلیټیز چې کله ورسره شامل شول او سواد ته د سواد ښکلا د سواد ښایست او ورسره د سواد عوام او د فیسیلیټیز دا چې یو ځای شول نو انشاءالله بیا به دې نه بهترینه سیمه زما په خیال پوره پاکستان کې نه ډېر ښه سعد خان صاحب دلته زما یو ګیله جوړېږي ځکه چې تاسو په خپله د پاکستان تحریک انصاف نه او تیرو تقریبا 12 کلونو نه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د خلکو هم ګیله جوړېږي زه خامخا زه ایز ا هوسټ چې دلته ناست یم نو هغه خبره کوم چې جنریک ده د 13 کالونو ستاسو حکومت دی په خیبر پښتونخوا کې بیا تاسو څنګه وایي چې مسلط شده حکومت دی او بیا دا ګیله هم کوئ چې زموږ ام پی ایز ام ان ای چې دي هغوی هغه شان په سواد کې کار نه کوي چې څنګه یې کول پکار اصل کې جی کله چې اختر خان صاحب ویژن او د هغه ویژن مطابق چې کوم دی مونږ چې کله ما چې کله پی ټی آی جوین کړې ده د وړوکوالي نه بې انصاف سټوډنټ فیډریشن نه زه راغلم زما سیاسي درسګاه هغه ده کله چې مونږ په بیسک سیزونو باندې پوه شو په پالیټکس کې که په هغې کې مونږ د خان صاحب سره په یو نظریې په یو ویژن ولاړو په هغې ویژن کې لکه مثال کے طور پر د سواد په باره کې
چې خبره ده نو د سواد د اپلیفټ کولو خبره پای کې کېده دا نو چې یار د سواد د یو سړی فیسیلیټیټ ځان فیسیلیټیټ کوي یو ام پی ای یو ام ان ای به د پیسې خوري یا به د هغې نه دغه خوري نو خبره دغه نه نو موږ چې کله تاسو چې کومه خبره کوئ دا بالکل جنون خبره ده په دې باندې په دې کې هېڅ قسم دورای نشته دا دویمه خبره په دې کې نشته خو که تاسو وګورئ نو زه چې دا کوم امپلیمنټډ خلک یادوم نو دم خپل د پارټي د غلی یادوم کم چې پی ټی آی کې چې کوم کرپټ خلک د کوم غلی د کوم چې د خان صاحب د نظریې بالکل فالو اپ نه کوي نه هغه ته دا پته شته چې یاره د خان صاحب نظریه څه د ویژن څه دی نه د خان متعلق هغه سټډي کړی دا خو دا د چې بای چانس هغه یو ټایم کې 2013 کې یو هوا و د پی ټی آی یو سونامي او هغه سونامي د ځان سره ام پی ایس ام ان ای زمره وړي دي اوس هغه ام پی ایس دوباره په مسلط کیږي نو چې یو پیر یو کس ډیلیور نه کی پکار دادا چې یاره زه د پارټي نم ګیله کوم پارټي نم زدا ګیله کوم چې یار داسې خلک چې د پکار دي چې په ټیم باندې مونږ لري خو د دوسر احتساب وشي پراپر چې یو کس د یو سړي دا حیثیت نه چې دا سره خپل ذاتی گاډي نه بیا هغه یو ټنی ور پس هغه پتی شي نو د دې سوچ پکار دي د فکر پکار دي چې یار د کمی طریقې کې نو زه ما بخپل نو زه دغه شانتي خلکو تخپل د ام پی ایز منستا دوی ته یو دیوال ودرېدم چې کله به دوه غلطي کوله ما یار د تاسو غلطي کوي دا غلطي به څنګه ټیک کوي د دې لپاره ما دوه طریقې خولې چې یار دا طریقه دي سیده په دې طریقه باندې دا غلطي ټیکې دي ټیکې هغه به خبره دا خبره سیریس نه غستوز د 13 الیکشنز خان صاحب دا وینا وکړه چې یاره انصاف شون فدریشن چې کوم دی د هغې نه ځوانانو له ورکوم خان صاحب په دې قصه خبره پوه شو چې یاره دا خو زما چې کوم سوچ دی او کوم طریقه کار دا خو د هغې مطابق نه دی روان نو کله چې انصاف شون فدریشن له ټیکټونو ورکول شروع شول پای کې مام فارم جمع کو چې یاره زم ټیکټ لپاره خواهشمند یم بیا چې ما ټیکټ د کاغذ جمع کو نو هغه ټایم کې بیا خان صاحب دا خواهش شو چې انصاف شون فدریشن نه داسې ځوانان چې هغه د علاقې په مسلو په وسایلو باندې پوهیږي نو هغه به راځي او فرنټ کېږي نو چې کله زما د ټیکټ د انټرویو ټایم راغی نو بدقسمتۍ سره خان صاحب جیل ته لاړو چې جیل ته لاړو نو دلته چې کوم بارګیننګ به وشو په دې ټیکټونو په حوالې سره نو هغه بارګیننګ چې دی نو زمون په شانتي ځوانان زمانه علاوه نورم ډېر تکړه ځوانان چې کوم د انصاف شون فدریشن د انصاف یوت وینګ ځوانان ول هغه هم پاتې شول او کم چې دغه غلط دي او دغه کرپټ خلک دي نو دوی پیسو باندې چون کې 13 ځله باندې پیسې ګټلې وي اقا پیسو باندې د ټیکټونو دوباره واغستل نو بیا زما سره دوه اپشنز ول ما ته بلا افر زمو شو چې یاره دا افر ستا واخله لکه تر د الیکشن نه قلار شه ما سره دوه اپشنز ول یا د خان په نظریه باندې سټاند غستل چې د خان سره ودرېږه د خان چې کوم سوچ دی هغه په جیل کې دی زه د پارټي اگینست الیکشن ته ولاړم د پارټي د ډیسیژن اگینست خو د خان د ډیسیژن اگینست نه د پارټي د ډیسیژن اگینست نو زه دوی ته ولې ودرېدم زه دوی ته ځکه ودرېدم چې یاره کم از کم زما خپل ضمیر مطمئني او مال چې کم خلک زما په سراونډینګ دي یا چې زه په خپله کم انما چې یاره دا کم غلا او کم کرپشن دلته کېږي او کم دنواني جوړه ده نه دوی په لیجسلیشن پوهېږي نه دوی په بل څه طریقه باندې پوهېږي نه دوی په ټوریزم په پروموټ کولو باندې پوهېږي نو دې خلکو ته یا سیسه پیلې دیوار ودرېدل دي یا د دوی سره بارګیننګ کول دي نو زه ورته سټینډ ما واغستو زه ورته اګینست ودرېدم او د هغه ټایم نه تر نن تاریخ پورې زه بار بار په هر پودکاسټ کې په هر شو کې په هر ځای کې دا خبره کوم چې کله دا غله زموږ د سواد نه ختم شول او زموږ په سواد باندې داسې خلک راغلل مشران شول چې هغه د سواد په مسایلو په وسایلو پوهېږي نو دا سواد چې دی نو زه یقین سره وایم چې ودین 5 or 10 years چې دی نو د دې سواد نه مونږ یو داسې ځای راښکړی چې دا په پوره پاکستان کې دی داسې ځای ډېر ښه سعد خان په ما باندې یوه خبره ډېره ښه ولګېده چې پاکستان تحریک انصاف کې داسې خلک هم شته چې هغوی خپله غلطي مني او هغوی دا مني چې زموږ کې هم داسې خلک شته چې هغوی اکاونټیبل کول چې دی هغه ډېر زیات ضروري ځکه چې موسټلی زه پاکستان تحریک انصاف خلکو سره کینم نو هغوی دا وینا چې نه مونږ ټیک یو او دا نور ټول غلط دي ځینې ټایم کې داسې خلک هم راشي چې هغوی اکسپټ کوي ځکه چې ما ډېرو خلکو سره د پاکستان تحریک انصاف انټرویوز کړي دي ما ته ډېر ښه لګي ځکه چې انسان د انسان نه غلطي کېږي او چې غلطي ومني نو هغې نه پس د هغې اسلام کېږي او بس یو غلطي تاسو غلطي خبرو کړه بعضې خلکو نه غلطي کېږي خو زمونږ د ام پی ایس د سواد ته ام پی ایس او د ام ان ایس نه بلنډرز کېږي هغه غلطي نه ده غلطي ده غلا کوي کرپشن کوي نو د کرپشن چې دی دا پراپر دوی په کټهره کې ودرول پکار دي چې یاره ستا سره 2 روپۍ په دومره لږ ټایم کې د کم ځای نه راغلي مونږ ته خو ځای وښایه که نه یو داسې کاروبار ستاسو ته ما ته وښایه چې یار هغې کاروبار کې یو سړی په ودن ډیز او ودن منث کې چې دی نو بلیونیر ټریلیونیر ته رسي دا سوال نه پیدا کېږي داسې کاروباري لکه هغه حرام کاروبار چې پای کې هم داسې نه وي دوی چې په کومه طریقه نو غټ پروجیکټونه راوړي سواد ته چې هغې هېڅ قسم ضرورت نه لکه دلته اوس یو ګریویټي سکیم یو پروجیکټ راوړی دی زمونږ چې اوبه راوړي د بره د غرونو د سایډونو نه اوبه منګوره سټي ته راوړي د هغې الټرنیټس نور هم ډېر کارونه کېدی شول ټیک شو د اوبو دپاره واټر ویل منیجمنټس کېدی شول چې یاره ډفرنټ ځایونو کې ډیګینګ کړی وی د بارانه د اوبه چې دی د ځمکې له ورکړی وی واټر ټیبل برابر شوی وی نو اوبه په خپله د کویانو ته راغلی وی داسې نور هم ډفرنټ سوچونه کېدی شول خو دا سوچ به دوی له څوک کوي یو خو د هغوی مثال داسې چې لکه ته به یو دیوال ته لګي هغه ته چې خبره کوې لکه یو دیوال ته چې لګي میټرک فیل سړی
هغه په سپویږي نه لکه و زمونږ سیلابونه راغلي دي په سواد کې تباہي کړی د سیلابونو د دې ټوله مسله د کلایمیټ چینج ده اوس ته په کلایمیټ چینج زما منسټر په وکه زما ایم پی په وکه نو دغه په وګ نه نوځي بل تیوزي چې هغه نه پویږي په خبره باندې نو به څنګه ټیکل کوي د سچويشنز نو چې کوم غلطي پاکستان ته انصاف کوي په کار ده چې یاره مونږه غلطي م اکسپټ کو او مونږ د غلطي ازالم مو کو چې یاره دا غلطي دوباره ونه شي ډیر ښه ساسه ماته دا وایي چې ډیر خلک دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف کې ګروپ بندي شوی ده آیا دا خبره صحیح ده ځکه چې تاسو چې خپل خبرو کې څنګه ویل چې ځنه ایم پی ایس ځنه ایم ان ایس داسې راغلي دي چې هغه د علاقې حواله د لپاره کار نه کوي نو آیا دا خبره هم د دې نه ثابت کیږي چې دا ګروپونه چې کم جوړ شوی دي هغه صرف خپل مفادات د لپاره الته کار کوي بالکل جوړ شوی دي زه بالکل اګری کوم د خبرې سره او ګروپس چې کم جوړ شوی دي نو په دې ګروپس کې ډیفرنٹ میکسیمم ګروپس چې کم دي کنه ډیفرنٹ ګروپس دي ودرې ګروپس هم نه دي ډیفرنٹ ګروپس خو میکسیمم چې کم دي کنه هغه د خان سره اگینست لګي دي هغه نه د خان په نظریه دا غوسه کارشته نه د خان سره په سوچ سره کارشته نه د دې سره کارشته چې یاره مو د کم چې خان سره بو چې یاره په پاکستان کې د قانون بلادستی د عین حکمرانی د ملک ټیکول غواړي نو نه دا غو د ملک ټیکول سره کارشته خان سره بجیل کې ده د خلکو چې الیکشن وګټو ما خپل منیفیسټو کې دا وی ک فرض ک الله پاک مال مقرره کړو ما الیکشن وګټو ما کنټیسټ کو به مې وګټو نو چې کله ما الیکشن وزه به تراغي پورې حلف ناخلم تر سو پورې خان د جیل نه راځي شوی زه د عمران خان په نوم ووټ واخلم زه د عمران خان په نوم باندې الیکشن وګټم ام پی ایشم ام ان ایشم زه بلار شم په سملانو کې به حلف واخلم او زم په فورچونر کې بغرزم د سوال نه پیدا کیږي د ډیر زیات څه عجيبه غونته منطق ته عجيبه غونته خبره ده پکار داوا چې د ام پی ایز ام ان ایس د چې کله د الیکشن غټلې دوه پکار چې د ایډیالوژي مخه تناسوي چې تراغي پورې مونږ حلف ناخلو تر څو پورې خان صاحب نه ریلی شي چونکی هغه سیاسي قیدی دی په هغه باندې دا خو نه چې قتل کړه دی چې د دهشتګردي کړه ده خو سیاسي قیدی دی نو سیاسي قیدی ان ټایم ریلیز کېدی شي نو تاسو مهرباني وکړئ چې د ریلیز کېده جیل نه بیا حلف برداري وکړو نو دلاړو هغه چونکی ټول غلدي زه به دا وایم چې 90% زموږ په پی ټی آی کې اورال خو جو پرې د ټول خو زه د تایم چې 90% خلک چې په پی ټی آی کې د پاکستان تحریک انصاف د نظریه سره د غیر سوچ سره مخلص نه دي علاوه د آی اس اف نه انصاف شون فدریشن کې چې کم ځوانان دي هغه ځوانان زه ګورم میکسیمم زموږ سره چونکی واسطره هغه چونکی د ګراس روټ لیول نه راغلي یو د سټوډنټ پالیټکس کړي په بره باندې راغلي نو هغه ته لګ احساسي اغه پته نه لګي دا غوت په ایمانوم زنه امناز خو بهرال اورال چې دینو زته سوچو کې 95% خلک چې هغه د خان صاحب سره بالکل مخلص نه دي خپل مفادات په سر راغستي یو ګله د خلکو دام د کله د پاکستان تحریک انصاف درنه یا چې کله خلک چې دینو هغه بهر روزي نو هغه ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ټاپ لیډرشپ ته کنه کزه ګورم چې علي محمد خان شو شهریار افریدي شو دا ټول خلک چې دي دا ډېرې مودې نه اډو سره موږ د ښکاری نه ټیک شو دا هغه خلک دي چې کله د ټوئیټر سپیس او شي نو هغه کې ټول خلک ناسي خپل تقریرونه هم کوي غټه غټه خبرې هم کوي او خلکو ته وایي چې عمران خان چې دی هغه به مونږه په دې سات بهر رو باسو او چې کله ګراوند ریالټیز خبره راشي کله د یو ځای کېدو خبره راشي کله په سړکونو راتلو خبره راشي نو هغه ټایم کې نه ماته هغه ټایم شهریار افریدي ښکاري نه ماته علي محمد خان ښکاري نه ماته ټاپ لیډرشپ ښکاري مطلب څوک هم ماته نه ښکاري صرف دغه خويندې دي چې هر ورځ جیل ته ځي الته ډیاله مخامخ بهر ناستې دي بل څوک ماته یو قسم داسې نه ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف نه فائدہ غسته ده او نن د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي د دې وجه هغه کې یو مسله مین دا دی چې کله چې یو ام پی ای یا ام ان ای هغه کله د عوامو په ووټ باندې راشي بل د عوامو سره چې هغه دوری نه عوامو د دبه منځ کې ګیپ نه نو دی به بیا ډاډه راځي چونکی دا یریدونکو د دوی یریږي په دې باندې کله تاسو د سمنو نمونه واصل دین علاوه پس سون نمونه نور دي چې هغه په فرنٹ باندې نه راځي دا غي شته وجه څه د دوی یریږي دا لکه اوس کې یو کس راوځي او د هغه سره شته عوام نه د خپل حلقي عوام سره نه ودرېږي د یو سر دی نو دی به گرفتار شي ولاتو ته بدن شي خبره به ختم شي ټک شو دی بم جیل ته زی نو یو خو دی له جګر والا سره پکار دی چې سره جګري هغه ډاډي هغه د خان صاحب سره لګدي چې کس پکار دی چې په خان مېنی په خان باندې هغه خپل ژوند چې دی قرباني نو د څه کسان پکار دي نو چې کم مفاد پرست نو هغه بالکل په دې لاین کې نه راځي بل مین خبره چې کله د ام پی او د عوامو درمنځ ګیپ ختم شو چې یو ام پی ای د عوامو ته مفاداتو کې خبرې کولې یا د عوامو د فائدې خبرې کولې یا چې د کله الکټ شوی د عوامو سره جرګې کړای وي چې رز تاسو الکټ کړم تاسو له بکار کوم نو د عوام به د سره ولاړو نه د پر ګولیم خوري د پر ډس خوري د پر وال خوري د نو فرنٹ مخ کې غرواني شاته به دی رواني هغه د چې اول به اسلام آباد کې ټول عمر پراتی چې د اسلام آباد نو وزګر شي خپل وجود یو منټ وول لړ شي ورځ نیمه بیا د غزین واپس اسلام آباد ته ځي بهر ملکونو ته ځي نو دوه سیستم ټوټل الټه پلټه دی نو دوسره چونګي قوم نه دی ولاړ قوم د خان سره ولاړ د خود دوسره بیا نه دی ولاړ او ډیر خلکو چې د په مجبورې باندې د خلکو له وټ ور کړی دی لکه د پی ټی یو کینډیډیټ ولاړ دی د علاقې خلکو چې د نفرت کو دا کسره زکه وټنی ور یو ټنی ور او کار نه دی کړی مجبوری دا و چې د خان سره مینه او محبت خلک تلی به وټ ور کړی دی نو دا خلک چې دا کله د عوامو سره مخلص شو نو عوام بم د سره ودرېږي او دا خلک چې د دوی په فرنٹ لاین باندې لیټ کول شي چونکی وستا سو ویل علی ما خان اپیدا
داسې د هغوی نورې خویندې دي نورین باجي ده ټیک شو بله ورځ د هغو سره کم د کمپیلو شو نو نه دی پکار دا خو ډېره زیاته نامناسبه غوندې خبره ده چې یار د زنانو باندې که هغه اورال د هرې پارټۍ زنانه خو بیا داسې زنانه زمونږ خویندې دا زمونږ میندې دي د قوم میندې دي یو قسم له مشران یې ښځې د ویښتونه راښودلی کېږي یو زمونږ لیډرشپ چې دی نو هغه په خپل کورونو کې ناست دی او په دغه کې ناست دی په کار دا په دغه ټایم باندې دا ټول راوتی او د پښتو خبره ده که نه خلک وایي د سره یې دانګلی وی خو څنګه به کوي چې مفادات او ترجیحات بدلي نو بیا نشي کېدی جي صحیح شو سعد خان دوه تپوسونه بدل تاسو نه کوم ما ته خیر چې دا انټرلینکډ هم دی یو خو تاسو د پاکستان تحریک انصاف هغه لس کال پرفارمنس چې دی نو هغه خیر یو سایډ ته کې ټیک شو دا تیر 2 کال تقریبا 2 کال کېدونکي دي ځکه چې په فروری 2024 کې الیکشن شوی او بیا فروری را روانه ده دا تقریبا د 2 کال ټینیور شې دی ته تاسو څنګه ګوري او دویم تپوس دا د دې سره بل لینک کما چې علي امین ګنڈاپور صاحب لونه پس سهیل افریدي چې کوم لیډرشپ سنبال کړی دی هغه ته تاسو څنګه ګوري اول بزر سهیل افریدي صدر صاحب دا خبر وکم سهیل افریدي چې کوم سیستم سنبال کړی زما په خیال داسې قسمه خلک په دې ټیم پکار دي کوم چې سهیل افریدي چې د زموږ چونکې زموږ انصاف شون فدریشن صدر او د ملاکن ډیویژن بیا د پوره خیبر پختونخوا او زه بخپل بسواد کې د انصاف شون فدریشن ما مشرک ولا نو زموږ یو چونکې لینک سم ډیر نږدې پاتې شوی دی بل هغه کې دا کوالټي شته کم کوالټیز چې موږ ایکسپیکټ کوو دی په دې ټایم باندې نو هغه پای کې شته او چونکې ډیر په بهادرۍ باندې لګیا دی نو زما په خیال باندې دا یو ښه ډیسیژن و د سهیل افریدي راتلل په دې ټایم کې په دې موقع باندې چونکې علي امین تلو زما په خیال باندې چې د علي امین کمپیټنټ نو د دې سیټ لپاره یا چې یو خبر راتلی شي چې یاره د چته د وکټ په دوړو طرفه لګیاو یا د خبر راتلی شي چې یاره د چونکې یو یاره ترخې په دې ذهن کې و چې یاره زه چونکې د صوبې چیف ایگزیکټیو یم هم چې ما باندې دغه ذمہواری د خان سیم نو زبر درنده صوبه خراب شي اوس په والله علم چې په د شاده سوچو خو سهیل افریدي ټایپ سړی چې په دې ټایم باندې پکار د انصاف شون فدریشن داسې ځوانان چې هغه تکړی او هغه انرژیټیک نو انرژیټیک کس پکار دی چې هغه ډاډه ورزي په یو مسله باندې یو ډیسیژن میکرز چې ډیسیژن ایزیلی کولی شي چې دا نه چې سوچ پې کې سوچونه کوي نو داسې کس خو د ټولو نه بهترینه خبره ده د سهیل افریدي ده بله خبره تاسو وکړه چې د 2 کاله زه په کم نظر دی ته ګورم نو په دې 2 کاله کې زه دا وایم چې پاکستان تحریک انصاف کارکردګي په صوبې په لیول باندې بالکل زیرو ده د هغې شاته یو وجه ده چې مخکې پیره چې به کله الیکشن وشو خلکو به ووټ ورکو نو خلک به لږ ډیمانډینګ و ام پی ای ته به چې مال دا کار وکړه ایم ان ای ته به مال دا کار وکړه دې پر لږ ډیمانډ ختم شو چونکې خلکو ووټ په دې بنیاد غستیو چې یاره زه به ووټ الیکشن ګټم خان بازادوم نو چونکې دغه بنیاد پکې راغلی او بیسیک پکې دغه شیزو نو خلکو ووټ ورکړی د صرف د عمران خان د آزادولو لپاره نو اوس که د چا ټرانسفارمر خرابي هم د ام پی ای ته نه وای په ذهن کې یو سوچ رخ شوی دی که نه بیا سپیشلی زموږ پښتانه مونږ خو بیا چونکې ذهنونه هم دغه شانتې دي نو مونږ خو بیا دغه سوچ کوو چې یاره دی خو ما لیږلی دغې له دی چې دی به خان ازادوي نو چونکې ډیمانډینګ نه دي نو چې یو سړی ډیمانډینګ نه دی نو هغه خو بیا د سره ستا دپاره دغه نه دی فکرمند نه دی چې ته ډیمانډ نه کوې هغه د سره فکرمند نه دی چې یاره یو کس نو میکزیمم تاسو ته مه وایي چې 90% خلک خپل مفادو دپاره لګیا دي او په دې ټینیور کې زه دا یو خبره هم ستاسو د پوډکاسټ په وساطت سره کوم چې په دې ټینیور کې چې کوم کرپشن وشو په دې ټینیور کې دا د دې نه مخکې د 2 ټینیور چې په دې کې نه دی شوی دې کې ریکارډ جوړ شو د هغې وجه دا ده چې نه ادارې شته چې په دوی باندې چیک اینډ بیلنس وساتي نه د تپوس خلک شته نه څوک تپوس کوي نه څوک دا وایي چې ماله دا کار وکړه نو بس د ایم پی او د ایم ان ای خپله مرضي ده چې په کوم طرف یې څه وکړلو څه طریقې وشو دا ښکاري چې په دې ټینیور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه پاپولیرټي چې دا هغه لږه کمه شوه د عمران خان پاپولیرټي سیوا شوه خو پاکستان تحریک انصاف ایز پولیټیکل پارټي چې دا هغه ډېره وروسته پاتې بالکل زمانه هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پولیټیکل پارټي بیک ګراوند دی پاتې کېدی نه شي که خان کله راووتو په کوم ورځ باندې هغه راغی چې دا پارټي چې دی واپس لاړه بیا دی به د هر څه ریورس شي خو فیلحال چې کوم تاسو خبره کوئ نو فیلحال پاپولیرټي چې ده نو هغه ځکه دغه شو چې ته کال ورکړي خلک راوباسي قوم راوباسي چې راوځي اوس به ځو اډیالۍ به ماتو خان به راوباسو او مونږ خو به پښتانه بیا په جر مسوته مونږ وایو په جر مونږ ټول روان شو سره د واړو تکبیرونو چې لړ شو کسان رانه ګرفتار کړي وزیر اعلی وتښتي نو بیا به خلک څه کوي په دې سچویشنز کې چې دا خلک دین دا مایوس شي او مایوسي چې ده نو دا د دې پی ټی آی د دې لیډرشپ د وجې مونته میلاو شوه ټول ورکرانو ته د دې لیډرشپ چې کله دوی د لیډرشپ چې دی دا کارکونیان نه مایوسه کولی دوی چې کومه خبره کولی په هغې باندې سټینډ اخیستی نو دا دغه چې ده پاپولیرټي دا مزید انکریز شوی وه نو ډیکریز په دې وجه شو چې یو سړی اوس ناست دی نو که دی اوس کال وکړي چې راوځه نو هغوی د دې نه مخکې زه 3 پیرې وته هم تی چل کړی چې زه اوس راوځم نو په دغې وجه باندې لږ ډسټرب شوي ده بهرحال چې کله خان راغی او مونږ به دوای د الله نه چې هغه راشي چې کله هغه واپس راغی نو دا پاپولیرټي
1000 ټایمز مزید انکریز کیږي بیا. سات صاحب اخرنه تاسو په تاسو دا کوم چې پاکستان تحریک انصاف چې کم ټاپ لیډرشپ دی یا چې هر قسم لیډرشپ دی هغه سم میسج ورکول غواړي او هغه ټول ځوانان چې تاسو دې ټایم ګوري هغه د لپاره سم میسج دی تاسو د پاکستان تحریک انصاف د لیډرشپ ته بزاده میسج ورکم چې لګ مهرباني وکړي د خان سره سنسیر شي. که د خان سره په دې ټیم تاسو نه سنسیر کېږي دا کوم به تاسو شرط معاف نه کړي. دا په هیستوري کې لیکل کېږي چې یو سړی غلط کار کوي دا هغه به غلط لیکل کېږي، که یو سړی ټیک کار کوي دا هغه به ټیک لیکل کېږي. نو په کار ده که په دې ټایم باندې تاسو خلک چې دی نو هغه وغولوئ چې یاره ما دا چل وکړو ما دا چل وکړو، هغه ټیکنیکل طریقې تاسو خپل استعمال کوي، حربي استعمال کوي، نو په دې ټایم به دا قوم چې دی به ومني. خو سټایم پس چې دی د هیستوري چې کله راشي نو بیا پای کې به تا په یو غدار په لفظ چې دی به تا سره لګي چې تا په دې ټایم د خان سره بې وفایي کړې وه. خان چونکې د قوم دپاره راوتی دی د ملک دپاره راوتی دی نو تا په ټایم کې د خان سره غداري کړې وه. نو لیډرشپ ته زه دا وایم چې برای مهرباني څه چې وشول هغه وشول، تیر په هیر تاسو ودرېږئ، لویل شئ، د خپل نظریې سره هم لویل شئ، د خان سره هم لویل شئ، ادارو سره مل جل کې خبره ختمه کوي. دا خبرې چې دا سټ آوټ کوي ځکه د قوم ته وګورئ د عوامو ته وګورئ. یاره زموږ د خیبر پښتونخوا مثال تاسو وګورئ چې یاره کم صورتحال ته روان دي. موږ چې صرف د دغه هیسټرۍ نه موږ ریونیو جنریټ کوو نو تاسو یقین وکړئ چې موږ خپل سوات هم ساتو، ورسره 2-3 ډسټرکټ نور هم ساتلی شو. یا که موږ د اوبو نه موږ ټرباین په خپل سیند کې ولګولې دي نه چې موږ کوم بجلی جنریټ کوو نو په هغه بجلی باندې موږ خپل سوات هم روښانه کولی شو، ورسره 3 ډسټرکټ نور هم کولی شو. د دې نه علاوه که موږ خپل ماین اینډ منرلز باندې کار وکړو نو د دې نه موږ ته په رویالټي میلاو شو په دې باندې. نو موږ د سوات کې موږ ته د چا ضرورت د سره نشته، موږ ته د پاکستان د یو اتانی ضرورت نشته بیا، خو موږ هغه ته نیو پرېښودلی شوي. زموږ په وسایلو باندې قبضې کوي دا خلک. او تر دې دپاره کله چې په سوات کې بدامني کېږي د هغې شاته وجه هم دغه چې د سوات وسایل دي، هغه وسایل چې دی هغه په کومه طریقه د سوات نه ایستی کېږي، هغه په کومه طریقه باندې دغه کېږي. نو د هغې دپاره چې د یو ټیکنیک جوړ کړي او یو گیم جوړ کړي، په هغه گیم کې بدامني راشي، بیا د سوات خلک چې دی هر څه دراز نه موږ مسلسل پلتوالی شوي یو. بیک ان 2009 کله طالبانایزیشن راغی موږ خپل کورونه پرېښودل، موږ لاړو په نور ځایونو کې آباد شول، په صوابۍ کې، په پېښور کې، په یو ځای کې بل ځای کې کیمپونو کې زموږ خلک آباد شو. هغه خلک چې هغوی یو ټایم کې رایلز پاتې کېدل د سوات ټیک شو، هغه خلک چې د پاکستان سره د پاکستان مال څه ګفټ راکړو زه په تنبو کې سملولم. چې کله زه په تنبو کې سملاستم بیا د هغه ټایم کې چې د سخته ګرمي موږ په تنبونو کې تېره کړه، چې کله موږ واپس راغلو بیا چونکې د رینویټ کولو سیستم پکارو چې سوات خلکو له بلا سود قرضې ورکړلی شوی وی، د سوات خلک یې ودرولې، د دوی بزنسز یې ریسټابلیش کړی وی چې یاره ستاسو بزنسز تباه شوي دي، تاسو نوم پیسې درو. بجای د دې چې دا وکړي نو د هغې مکمل خاموشي اختیار کړه د سوات د خلکو سره. ایون مونږ په ډوډۍ پسې یریانو په هغه ټایم باندې. د هغې نه بعد چې کله دغه ختم شو په مونږ باندې زلزله راغله، چې زلزلې خراب کړو، د زلزلې نه پس ورت سیلاب راغی، چې سیلاب تباه کړو بیا د هغې نه پس بیا بدامني راغله، بیا زلزله راغله، چې بیا زلزله لاړه بیا سیلاب راغی. اوس د دومره کله چې د دومره انسیډنټس وشول، د دومره غټ مسلې وشوې زموږ سره، نو دا مسلې په یوې مسلې کې دا کار ونه شو چې یاره ریهیبلیټیشن وشي، دا سیستم دوباره ټیک شي. نو مسایل په یو مسله لپسه بله مسله، په یو لپسه بله مسله، کاروبارونه تباه، ځوانان تباه، سوچونه ذهني غلامان چې یاره اوس چونکې په زه به بیسیک نیډز ماته نه پوره کېږي نو زه په راشن کې قطار کې ودرېږم راشن غواړم، ډوډۍ غواړم، نو چې زه اول ډوډۍ غواړم نو زما کار خو چونکې کېږي نه، نو زه به سوچ څه وکړم، زه به فکر څه وکړم. نو مکمل د دې خلکو هغه نچوړ چې دی هغې دا کو چې یاره خلک یې ذهني غلامان کړل خپل، او بیسیک شاته چې کار دا دی چې یاره زما په ماین اینډ منرلز باندې قبضه کېږي، زما په وسایلو باندې قبضه کېږي. سات صاحب په یو خبره به تاسو نه اختلاف کوم چې د پاکستان قصور نه دی، په پاکستان چې کوم حکمرانان دي یا هغه خلک چې خپله کارکردګي نه کوي د هغوی قصور دی. ځکه چې موږ همیشه خبره کوو چې پاکستان داسې پاکستان هغسې پاکستان په شان ښکلی ملک، پاکستان په شان ښه ملک ما ته نه ښکاري چې په دنیا کې یو به هم وي. زه اکسپټ کوم دا خبر د پاکستان په شانتې ښکلی ملک په دنیا کې نشته، خو د سوات په شانتې ښکلی ځای په پوره پاکستان کې نشته. دا به تاسو هم اکسپټ کوئ. پاکستان زما ملک دی، زه دا نه وایم زه د پاکستان سره اختلاف نه کوم، پاکستان زما ملک دی. د پاکستان له چې ما څه ورکړي دي هغه له د پاکستان د ریاست یو قسم نه دي ورکړي، یو ځای نه دي ورکړي. ما دهشتګردۍ کې ځوانان بیللي دي، خپل موږ میندې بیللي دي، زموږ په هر دویم کور کې شهید پروت دی، زموږ په هر دویم کور کې کونډې پرتې دي. موږ ته پته ده، موږ د دې درک د دوک نه خبر یو. پاکستان له ما هر څه ورکړي دي، خو زه دا ګیله کوم چې مال یې په واپسۍ کې څه نه دي راکړي. چې کله یې مال راکړل موږ په لیول باندې شو. زه څه غواړم، زه څه وایم چې پاکستان سره زه اختلاف کوم، خو زه خو اختلاف په دې خبره کوم چې کوم ریاستي ټایم کې زما سره تا کومې وعدې کړې وي، ته خو په هغې وعدو خو ورسه، ته خو هغه وعدې هم نه پوره کړې. کله یې ټیکس در باندې لګوم، کله سره وړې، کله راشي ټول پلازه ماته ولګې په سوات کې، کله راشي زما په وسایلو باندې قبضه شروع کړي، کله راشي د بدامني شروع شي، کله
راشي چې ټارګټ کیلینګ شروع شي هلته نو د دې مسلو سره چې موږ لګیو چې د کلایمټ چینج د وجې به موږ سیلاب راشي چې ریهابیلیټیشن نه کیږي ټورست به راشي هلته چکر لا بل مخکې ورځو کې د سیالکوټ هغه انسیډنټ شو په سوات کې ټورست راله لغه سین وړل انتظامیه په غوب بلایم ولا جدو سین ته ولې کوزیدل ما په هغه ټایم سټاند واغستو یاره ما جدو سین ته نه کوزیدل نو استاد سوري روډونه له دوره غلیو د روډونه به لیدل دا خو سواد کې ستا سیاحتي سپاټ ته به دا ریسکیو کې ته به دا ټیکل کې دا خو نه چې ته وایې چې یاره سیاح دی راشي بیا دا ګیله چې دا بیا هغه حکمرانان نه جوړېږي چې په سواد باندې مسلط شوي دي یا په سواد کې راغلي دي یا خلکو چې دی هغوی له ووټ ورکړی دی دا ګیله خو بیا د پاکستان نه جوړېږي بیا دا د پاکستان نه جوړېږي چې دا د حق زه تاسو ته هم دغه وایم دا د هغه الیکټډ او د امپلیمنټډ حکومتونو نه جوړېږي خو ورسره اډمنسټریټیو چې تاسو وګورئ هغه پاور چې شاته زی چرته زی تاسو ته پته لري چې څوک چلی او څوک په کومه طریقه باندې د سیستم چلی خو زه دا ګیله نه کوم چې یاره پاکستان چې دی نو هغه غلط دی یا زموږ د پاکستان حصه جوړه شوي زموږ مشرانو فیصلې کړي دي موږ به هغه فیصلې منو ان تسلیمو ټول یو شانتي دي ما د غاړي ټول پاکستانیان دي او د ټولو حقوق چې دي هغه برابر دي سات خان صاحب ډیره مننه مونږ له وخت راکولو یو بل خبرونه سره به دوباره ملاوي کو د الله پامان